مور به دعا کوله وی الله زما د بچی د سترګو نظر واپس کړه. څومره درانه وزنی دعا معلومیږي. نظر واپس کېدل، الله زما د بچی نظر واپس کړه. خوب یې ولیده، خوب کې ابراهیم علیه السلام ولیده. ابراهیم علیه السلام ورته وی الله دی دعا قبول کړله او الله ستا د بچی نظر واپس. سار چې مور پاسېدله د بچی نظر الله واپس کړی او روغ شوی او الله تبارک وتعالی تینا د بخاری شریف په شکل کې د کتاب لیکلو خدمت واس. دا د مور دعا وه. نو د مور او پلار دعا دا ډیره ضروري ده. پکار د چې اولاد د مور او پلار نه دعا وه. ډیره دعا تینا واله، ډیره دعا. نو مونږ چې د مور او پلار د دعا ټیم راشي نو مونږ یې د ځان نه بیل کو، د ځان نه جدا کو. چې د دعا ټیم راشي نو د دعا نه محروم شو د مور او پلار د ځان نه جدا. دا د دوی د جدا کولو ټیم نه دی، دا د دوی د خدمت ټیم دی. خدمت وکړه چې الله درله دنیا او آخر ښایسته کړي. ډېر ناکام به د مور او پلار سره کوو، خصوصا چې کله حالت د بوډاوالي ته ورسېږي. دا ډېر د امتحان وخت د امتحان خپل وړوکوالی یادوه چې زه دې پلار او دې مور دې ځای ته رارسولی یم. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. زه داسې رکوټی یم او دې مور او پلار دې ځای ته رارسولی یم. زه به اوس د دې پلار خیال ساتم، د دې مور خیال به ساتم، ځکه چې زه دوی دې ځای ته راورسوم. دې ځای ته زه د دوی د لاس رارسېدم. نو خصوصا د مور او پلار خبرې به برداشت کوو. وی دی قاریږي دی مونږ به خبرې برداشت کوو. دی ستا ډېرې خبرې برداشت کړي دي، ډېرې خبرې. دی پلار ستا ډېرې خبرې په ړوکوالي کې برداشت کړي دي. دی مور ستا ډېرې خبرې په ړوکوالي کې برداشت کړي دي. نو مونږ به یې اوس خبرې برداشت کوو. ای به زما یې ډېرې خبرې برداشت کړي. اکثر چې پلار عمر د پوخ شي او عمر د بوډاوالی شي د مور او پلار، نو په معمولی خبره ولا بیا جړا بیا جاړي. ډېر زر چې بچې سخته خبره مورم جاړي او پلارم جاړي. زه پلار ته خو ډېر د جرګو سړی وي، ته ولې جاړي؟ هغه وایي مولي صاحب ماله جړا په دې وجه راځي چې ما ته کله بچې سخته خبره وکړي نو ما ته د دې بچي د ړوکوالی رایاد شي چې مولي صاحب دا هغه ژبه وه چې دې به خبرې زما نه زده کولې او ما د دې ژبې څومره خبرې برداشت کړي دي. نن دا ژبه زما یوه خبره نه برداشت کړي. که پلار دویمه خبره کوي درېیمه مړه څه ګور د جوړ کړي. بس که که نه، بس که شل پیرې خبره مه کوه، یوه پیره دې خبره وکړه بس پوره د غلی کې. ته چې راکوټې وې تا دې پلار ته څو پیرې خبرې کړي، څو ځله لګیا وې. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی پلار بچی سره ناسو نو پلار دی بچی ته وی بچی لوی شوی. پلار تینا تپوس کی وی بچیا په دې دیوال سناست، بچی ورته وی کارغه ناست. دا پلار بیا بچی ته وی بچیا سناستی، پلار ورته وی کارغه ناست. بیا ورته دا پلار وی بچیا سناستی نو دی ورته وی پټه پوړون شي خدای دې پستر ګړون که خو کارغه ناستی کنه. نو دا پلار ورته وی بچیا زه نظر بیکار کی دا کارغه اینما خو ما پتا باندې امتحان کو، امتحان کې ناکام شولې بچیا. ولی پلارا تر کوټې وی او زما غیږ کې ناست وی، په دیوال کارغه کې ناستو، تا ماته وی ابو څه ناستی، نو ما دې خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. تا بیا وی ابو څه ناستی دیوال باندې، ما دې بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. تا به تپوس کوه ما به دې خوله ښکلوله چې کارغه دی. تا یو کم سل پیرې تپوس کړی او ما یو کم سل پیرې جواب درکړی. نن چې زه په درېیم ځل وم څه ناستي نو ته وایي په سترګو ړوند شي په کارغه ناست. نو پلار به بیا جړا پلار له نه ورځي.
نو پلار وی مولی صاحب مال زکه جړه راځي چې دا بچی مې راکوټي وو نو یو براته وی دا زما ابو دی بل براته وی دا زما ابو دی بل براته وی دا زما ابو دی په ما به را منډې کولې یو یو به مې غیږ ته راختو نو دی به نارې والې زما ابو دی زما ابو دی نن چې د جدایۍ ټیم شو نو یو یو ته وایي ستا پلار دی او بل بل ته وایي ستا پلار دی هغه پلار وایي دا هغه ژبه د هغه ماته چې به ابو ابو کول ما له ځکه جړا راځي چې دا هغه ژبه ماته نن وایي چې کومې ژبې به ماته ابو ابو کول نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی او دا ستا پلار دا پلاران هوښیاري خو چې مشران شي نو بې خبرو ته خیال نه وي دې پوه نه شي نن سبا یو بل رواج دی دا بچي چې جدا کېږي که نه نو تقسیم شروع دا ستا او دا ستا او دا ستا پلار یې غلی ناست آخر کې ورته هغه پلار ویاسې زه به لکه کوم ځای یما د چا سره به یما څه چل به کومه زما برخه پکې څه شوه اول خو مسله دا ده چې پلار ژوندی دی نو په دې کې د سره اډو د بچي برخه نشته نو ته د پلار مال تقسیموي ناستې ورته میراث بچی ته به هله برخه میلاویږي چې کله پلار وفات شو نو مالی میراث شو نو بچی ته برخه میلاو شو په ژوندانه د بچي د پلار سره یو اتانیزم نه رسي او دې پلار طریقې وي دا تقسیم په ژوندانه وکړه خپل مال هغه تقسیم کړي ستا مال خو نه دی په دې کې ستا څه دي بعضې به ورته په ژوندانه وایي ماله برخه راکړه په ژوندانه ورته وایي تقسیم وکړه که ته د دې پلار نه مخکې شوې او مړ شوې که نه قبر کې درنه الله دا تپوس نه کوي چې د پلار نه دې ولې برخه نه اخېسته قبر کې به الله وی چې د پلار نفقه پتا واجب وتا ولې نه دا غم نشته چې د پلار په ما نفقه واجب ده چې زه خپل حق ادا کړم دې پلار ته وی ته به پکې د سره د سره مطلب ده چې د کم بچي سره خوشحاله جو د هغه سره به نه پلار یم سم خوشحالېږي زه به پکې د سره یم لکه د هر بچي سره به یم مونږ ته تپوس کو څه چلو شو یاره مولي صاحب زه پکې د سره یم چې د کم بچي کره تیاره وه او د کم کره مې خوښه هغه چې لږه موده وشي نه پکې بیا د سره مې چې ورته وایي ته به پکې د سره یې د دې مطلب دی چې د سره پکې نه یې ته خو تې ایستلی خو دی چې خبرېږي نو بیا یې تې ایستلی خبر نه بیا وایي ته پکې د سره نه یې نه بیا د یو بچي په تمه او په بل بچي په تمه نه اکثر پکې وږې پاتې شي د شپې او ډوډۍ ونه خوري یو درخواست کومه چې دا پلاران او میندې مو جدا کوئ مونږ د رور نه جدایي لیدلې ده چې جدا کېږي خو چې بچې وایي پلار جدا کومه نو مونږ وایي چې دی به کوم ځای ته جدا کوي چې بچې د ځان نه جدا کوي نو دی به چرته ځي نو مور او پلار مه جدا کوئ دا یوه جدایي وله پوره ده چې مقبرو ته روان دي بس وبه یې خخ پی کې روپس پشیتی ټول عمر به درته کور خوشې پروتې خوشې بیا موړ به شي په خوشې کور خو په ژوندانه دا کور مه خوشې کوه بیا به خپی بیا به ټول عمر له کور خوشې پروتې بیا به وایي چې یو بوډا پلار مې وې یوه بوډۍ مور مې وې په کټ کې پرته وې او د سترګو نظر یې کار کولی او دا ژبه یې سنډېدلی چې ما ته سحر وایي چې زه بچیا الله دې روغ جوړ راوله زه بچیا الله دې کامیاب کا چې داسې یوه دعا راته کېدلی او دا یوه ژبه راته سنډېدلی بیا به دې پسې ارمان وکړې دا کور به ګوټ په ګوټ کې خو کور کې به دې بیا برکت نه دا برکت د مور او پلار سره پروت دی دا په خوشي کورونو کې نشته دی مور او پلار مه جدا کوئ مور او پلار ځان سره کور کې اوسوئ دا ډیر لوی برکت دی ستا سره کور کې دا چې دا ژبه تغړی که نه او دا چې دا ژبه تغړی او دعا کوي دا تا دپاره ډیره لویه سرمایه ده نو د یوسف علیه السلام رونو دویم ګناه تې څو شو د مور او پلار نافرماني دریم په کشر رور شفقت ونه دی کشر رورو په د شفقت پکا حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على الولد د مشر رور مثال په منزله د پلار
کشران به د پلار په شان خیال ساتي خو مشر به په کشرانو شفقت کوي نو دوی په کشر ورور باندې شفقت ونه بل ګناه دا وشو چې دی د وعدې خلاف ویلي هغه ته څه او وی کړل څه یوې د وعدې خلاف وکړو ان العهد کان مسئولا وعده چې دی د چا سره وکړه د دې به الله تپوس کوي وعدې د چا سره مه کوئ مضبوط مه وایئ انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله وایه او مضبوطه وعده مه کوه ان العهد کان مسئولا د دې به الله بیا تپوس کوي او بغیر د انشاءالله نم داسې کلکه خبره مه کوه چې دا کار به کوم او سبا به یې خامخا نه وایي سبا به انشاءالله دا کار کوم وي سړی روان و میخه یې اغوستلې وي پیسې ورسره پرتې وي بل ورته وی چې څه کوي چې زما میخه عالمه هغه ورته وی چې انشاءالله پکې وایم چې په دې کې د انشاءالله څه ضرورت دی خو دې پیسې پرتې دي او هغه د میله ده اوس به پکې میخه وایم په دې کې د انشاءالله څه ضرورت دی هغه وی وایه پکې چې لاړ نه هغه پیسې دې ورکې شوې چې دې ولید وی میخه دې واخیسته وي انشاءالله پیسې مې ورکې کړې بیا به انشاءالله مخکې وي بیا به د کار نه مخکې انشاءالله وي نو ښه دا ده چې خبره وکړي نو وایي انشاءالله که د الله خوښه شي نو دا کار به وکړم نو یو دوی د وعدې خلاف ورزي الله به دې بیا بې وعدې کوي نه چې انشاءالله وایي بل دوی دروغ وویل دروغ یې مې ووایي که نه څومره دروغ یې ووایي دا ټول ګناهونه چې د دینه وشول نو دا د حسد په بنیاد وشول معلومیږي دا چې دا حسد ډیره لویه ګناه ده الله دې ته زموږ د ټولو حفاظت